راشد خان د روان سیزن آی پی ایل سیالیو په لړ کې یو ځل بیا لومړي مقام ته ورسېده. په آی پی ایل کې یوه بله حیرانوونکې کارنامه شوې ده. زرغون افغانستان جام کې 19 کلنو ځوانانو بله لوبه هم وبایلله. که راهول آی پی ایل سیالیو پاتې شو او نور احمد په آی پی ایل کې خپل ځای پوخ کړ. د فرهید یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د زنګولې نښان وشرنګه به یووالی انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوي ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته ضرور رسیږي. راشد خان په آی پی ایل لوبو کې یو ځل بیا لومړي مقام ته رسېدلی دی. راشد خان چې له نننۍ لوبې وړاندې په 9 لوبو کې د 15 وکټو په اخیستو 5م مقام کې و، نن مهال د راجستان رویالز لوبډلې خلاف 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي وسوځول. په دې سره نوموړی د روان سیزن لومړی توپ اچوونکی هم شو. هاردیک پانډیا او کرونال پانډیا د هندوستان د کرکټ او د دې هیواد سوداګریز کرکټ لیګ یعنی آی پی ایل کې ستره کارنامه وکړه. دغه دواړه لومړني او یوازیني ورونه لوبغاړي شو چې د آی پی ایل سیالیو په تاریخ کې په 2 لوبډلو کې لوبډل مشري کوي. پانډیا ورونه د هندي کرکټ تاریخ کې د یوې کورنۍ څخه د 2 لوبډل مشرانو ریکارډ هم جوړ کړ. زرغون افغانستان جام سیالیو کې د 19 کلنو ځوانانو اړوند د ځوانو اتلانو لوبډلې خپله درېیمه لوبه هم وبایلله. یا د لوبډلې خپله درېیمه لوبه نن مازدیګر له هندوکش سټرایکرز لوبډلې سره ترسره کړه چې د 106 منډو په ستر توپیر یې ترې ماتې ومنله. په دې ماتې سره په کرکټ بورډ د افغان کرکټ څارونکو مینوالو توندې نیوکې هم وشوې چې ګوندې د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې په انتخاب کې له خپلولۍ ګټه اخیستې ده. که راهول د ټپونو له امله له روان سیزن آی پی ایل سیالیو څخه بهر شو. نوموړي د بنګلور په وړاندې له لوبې وړاندې په تمرینونو کې ټپي شوی و. د راهول په اړه ویل کېږي چې نوموړی به د راتلونکي ټیسټ اتلولۍ په لوبه کې هم ونه لوبېږي. او د پای خبر دا چې نور احمد په روان آی پی ایل سیالیو کې لا خپل ځای پوخ کړ. نور احمد په روان کال آی پی ایل لوبو کې له محمد شمي او راشد خان وروسته د ګجرات لوبډلې لپاره تر نورو ډېر ښه ځلېدلی دی. تمه کېږي چې په راتلونکي سیزن کې به هم د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د یو مهم بهرني لوبغاړي رول ولوبوي.